الله الذي كفى والصلاة والسلام على سيد الانبیاء. دا میدان بدر دی. دا هغه ځای دی په کوم ځای کې چې د اسلام د ټولو نه اولنی جنگ شوی دی. دا هغه میدان دی په کوم میدان کې چې 313 صحابه وو، هغه د زرو کافرو مقابله کړې وه او هغه زرو کافرو کې اویا یې مردار کړي وو او اویا یې روغ نیولي. دا هغه میدان دی او دا اسلام کې یو تاریخي جنگ دی، د ټولو نه اولنی جنگ دی او په دې جنگ کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ځای کې مونځ کړی او یو اوږده دعا یې غوښتلې وه، اوږده سجده کړې وه او هغه دعا الله د محمد رسول الله قبوله کړې وه چې الله دا لږ شانه ټولګی دی او کدام ختم شي نو په ځمکه به څوک ستا د عبادت دپاره پاتې نه شي. الله رب العزت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا قبوله کړه او هغه لږ شانه ټولګی چې و هغه په کافرو باندې غالبه کړه او دلته د نبی علیه السلام دپاره د سوري بندوبست وشو د څپر، هغې ته عریش ویلی کېږي په عربۍ کې. د دې د وجې نه په دې باندې دا جومات جوړ شو. د جومات نوم هم دی مسجد العریش. دا جومات دی وګورئ، دې ته مسجد العریش وایي. حاجیان صاحبان راځي، هغه هم دلته مونځ کوي او دا میدان دی او دغه ځای کې ابو جهل مردار شوی دی په دغه ځای کې او دغلته اوس هغه آبادي خو نه ښکاري، خو دغه ځای کې د هغه د مردارېدو په ځای باندې واشروم جوړ شوی دی، ټټۍ پې جوړې شوي، لیټرین پې جوړ شوی، لکه څنګه چې په مکه کې په کور باندې لیټرین جوړ شوی دی، دغه رنګ دلته د مردارېدو په ځای باندې هم لیټرین جوړ شوی او دا پوره بدر دی. دا ګیر چاپیر د غرونو منځ کې دا راګیر دی. ګوره دا ګیر چاپیر غرونه وګورئ، دا غرونه دي، ګیر چاپیره غرونه دي، ګیر چاپیره دا غرونه دي. د دې میدان نه ګیر چاپیر غرونه دا وګورئ او دې کې چې دا د شګو غرونه هم پکې دي. یو د دې جومات نه پناه دی چې هغې ته جبل الملائکه هم وایي، فرشتې په دې ځای باندې راکوز شوي د جنګ دپاره، جبل الملائکه دې ته ویلی کېږي. الله رب العزت دې د ټولو مسلمانانو د دې ځای دیدار نصیب کړي او الله دې ټول مسلمانان دې ځای ته راولي. الله دې زموږ اتفاق، اتحاد، ورورولي، مینه، محبت نصیب کړي. الله هم دې د دنیا او د آخرت د پریشانو نه محفوظ وساتي او الله رب العزت دې د هر قسم مشکل نه، د هر قسم مرضونو نه، د هر قسم آفتونو نه زموږ حفاظت وکړي او الله رب العزت دې زمونږ او ستاسو ټول استعدادات د دین دپاره استعمال کړي، د دنیا او د آخرت د شرور او فساداتو نه هم دې الله محفوظ وساتي. کوم ځای کې چې مسلمانان په جیلونو کې دي، په اسپتالونو کې دي، الله رب العزت دې د جیلونو او اسپتالونو نه خپلو کورونو ته راولي. چېرته چې مسلمانان د کافرو په پنجو کې ګیر دي، الله دې د هغوی د پنجو نه آزاد کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین.